زه په خپل نن دا وخت راغلی یم دلته د سرانان د کوټې چمن په لوی لارې په منځ کې کوم سرانان مقام دی دلته کوم د افغان کډوالو کیمپ دی زه په دې کې دا وخت موجوده یم دلته زما سره افغانان موجود دي افغان کډوال موجود دي دې څه پوښتنې وکړو آیا دوی دغه وخت د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ کوم بین الافغاني خبرې اترې دا وخت د نن څخه شروع کیږي پر دې باندې دوی څه نظر لري د دې څه نور پوښتنې کوو اجي صاحب د ټول مخ خپل نوم راته ووایه بیا دا راته ووایه خبرې نن شروع کیږي ته څومره ته خوشبینه یې زه ډېر ورته خوشبینه یم خدای تعالی دې وکړي زما نوم محمد آغا دی د نوي کیمپ د سرانانو اوسېدونکی یم 40 کاله کېږي چې موږ هجرت کړی دی موږ دلته راغلي یو نور ځایونه مجلسونه سوي دي په ترکیه کې سوي هر ځای چې سوي دي و دې مجلس ته ډېر خوشبینه یو خدای دې توفیق ورکړي چې انشاءالله بین الافغاني مجلس دوی په ښه توګه وسرته ورسوي او موافقې ته سره ورسېږي موږ ډېر خوشحاله یو لبیک به وایو چې ځو د خیره سره افغانستان ته دونې خوشبینه یو خدای دې وکړي چې دوی توافق ته سره ورسېږي موافقه یې برابره سي ټول زموږ ورونه دي افغانان دي باید چې دوی په افغانانو ته وګوري چې ټوکر ټوکر په دولتو کې پراته دي کسب یې کاریګري ده کار کوي د خلکو پر بټیو دي د خلکو خټې ورته کوي خښتې ورته وایي و دغو ته دې وګوري خدای دې و دوی ته توفیق ورکړي چې دوی و مذاکرې ته سره ورسېږي تاسو خپل پیژندګلوي راوکړئ تاسو څه پر وایاست زما نوم ظاهر پښتون دی زه د دواړو شکیلو اړخونو که طالبانو اسلامي امارت دی که د افغانستان حکومت دی زما د دوی څخه د یو افغان کډوال په حیث باندې دا اپیل دی چې نوره دغه د بدبختۍ کوم چې 40 کاله زموږ پر افغانانو باندې تعمیل شوې ده دغه ته د پای ټکی کښېږدي او نور دغه مهاجرتونه کډوالۍ او دغه بدبختۍ څخه پوه شولې موږ نجات ومومو او خپل هېواد ته ولاړ شو او خپل هېواد په ګډه باندې ټول افغانان که د افغانان ټول کوم اقوام چې میشت دي هغه ټول د ورورګلوۍ په فضا کې دغه ټوټې افغانستان جوړ کړو خو یوه هیله او غوښتنه مې دا ده او ویره هم دا ده د مجاهدینو کوم وخت چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر مابین د سولې مذاکرات و په هغه ټیم کې هم د بني سیوان په مذاکرات چې کوم کېدل هغه ناکامه شوله دغه رنګه چې کوم په پېښور کې په ګورنر هاوس کې کوم دغه حکومت جوړ شولو هغه ناکامه شولو دغه رقم مذاکراتونه د افغانستان په دا 4 لسیزو کې په مختلفو مرحلو کې سوي دي خو هغه ناکامه سوي دي نو بیا هم زما د دواړو غواړو مشرانو څخه د یو افغان کډوال په حیث باندې دا هیله او غوښتنه ده چې نور پر دې ولس باندې زړه سپی وکړي او دغه خپل ورور ته ورور ووایست نور دغه موږ افغانان چې کوم د غم پر ټغر باندې ناست یو د دغه غم ټغر زموږ د کور او زموږ د وطن څخه ټول کړي او موږ ته د سوکالۍ او د یووالي افغانستان را جوړ کړي تاسو خپل پیژندګلوي وکړئ زما نوم اسلام خان اسحاقزی دی د دا کیمپ اوسېدونکی یم د سرپل د ولایت یم زه دلته تقریبا 15 کاله کېږي موږ دلته هجرت کړی دی نو دغه جنګو د ناخوالو وجې دلته موږ سرګردانه یو لالوان یو زموږ ټول بچیان او ماشومان مو بې تعلیمه پاتې سوي دي او دلته د یونیسیار د خوا یو لږ تعلیم شته ته یوه اندازه زموږ سره د تعلیم په برابر کې کومکونه کړي دي زموږ بچیان دلته دغه دي خاورې دي ستونزې دي مشکلاتونه شته و موږ غواړو په آینده کې د سولې توافق ژر تر ژره ترسره شي کامیابه شي انشاءالله زموږ امیدواري دا ډېره داسې ښه ټینګه امیدواري مو شته چې دا کار به د خیره ورسېږي او تاسو خپل وطن ته ستانه موږ خپل وطن ته ستانه شو زموږ په علاقه کې اوس داسې ګونګوسې شته او بعضې موږ وینو په میډیا کې چې دلته ملیشه او ملیشه سازي جوړېږي دغه شان بیا موږ ته څه ستونزې پیدا کوي د دغه څخه څه وام لرو ډار لرو دغه مشکلات خپل په علاقه سره پل کې و دغه مسلې چې دي د قومي مسلې په مابینځ کې رانیسي دا مشکلاتونه سره حل شي طالبان ورونه دي او حکومت دا سره خپلوي سره سوله وکړي بالکل تاسو څه پر وایئ حاجي صاحب زما نوم هغه محمد دی د نوي کیمپ د سرانان یم زه دا درته وایم چې زموږ دغه مهاجرین چې اوس راغلي په سرانان کې پراته دي دا هلته ملکونه لري ځایونه لري دا زموږ ملکونه موږ د شمال خلک یو د شمال دا زموږ ملکونه ټوټل د پارسیبان په لاس کې دي موږ دا قدر اختیار نه لرو چې موږ ورسو د خپل د مځکو یو شی راټول کړو موږ دا غواړو چې خدای وکړي چې دا سوله وسي او دوی سره جوړ سي هر سړی به خپل په حق ورسیږي پارسیبان به نه وي پښتون به نه وي هزاره به نه وي بل به نه وي ټوله به یو قوم وي یوه ژبه به وي یوه خبره به وي
موږ دا غواړو چې خدای دې وکړي چې په خیر سره د دوی دغه موافقه سرته سره ورسېږي په اتفاق دغه اسلام کشي و دا ګرد سره ورکې سي او بس موږ د الله څخه دا غواړو چې دوی ته د خدای توفیق ورکړي. افغانستان غواړي وطن ته یعنې دغه هغه کډوال چې دلته په پاکستان کې په بلوچستان کې مطلب په کمپونو کې دلته ژوند کوي چې دوی د ژوند حالات کم وکتل سي هغه د کتلو وړ نه دی مطلب داسې په خراب حالاتو کې دلته ژوند کوي دوی ټوله خوشبینه دي و دغه بین الافغاني مذاکراتو ته که چیرې مطلب دا کامیاب سي او دغه ګټورې وګرځي او بیا دوی خپل وطن ته ستانه سي په خوشحالي خپلو ځایونو ته خپل ځانونه ورسوي. نعمت الله سرحدي وی ډیوا سرانان.